سلامونه نیکې دي دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت ولرئ. همراز یم د خزانې خپرونې د لارې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم او بیا هم کوښښ کړی دی چې درته د دې خپرونې د لارې یو په زړه پورې موضوع وښیو او درته ښکاره یې کړو. نو بیا هم په کندهار کې یو ستر تاریخ او یو په زړه پورې تاریخ چې واقعا هم د افغانستان تاریخ دی، د کندهار تاریخ دی، د دې سیمې تاریخ دی، په دې اړه مو خپرونه اماده کړې ده او وګورو چې دا په کندهار کې کومه په زړه پورې خزانه ده. د دې په اړه به تاسو ته پوره معلومات درکړو او خپرونه تر پای شو. خوږو کتونکو، دا د نارنج ماڼۍ یا نارنج کلا ده چې د نارنج ماڼۍ پر سر باندې ولاړ یو. د دې تاریخي کسر په اړه به عزیز احمد عزیز په خپرونه کې معلومات راکړي چې دا کسر یا دا ماڼۍ د کوم وخت جوړه سوې ده، د دې تاریخ کوم ځای ته رسیږي او خپله دا ماڼۍ په کومو موخه جوړه سوې ده او د دې سیمې په اړه به معلومات راکړي. عزیز صاحب ته ښه راغلاست وایو او مننه کوو چې په خپرونه کې راسره ګډون کوو. ډېر ښه. موږ او تاسو د کندهار په یو لرغونې سیمه کې ولاړ چې هغه د کندهار زوړ ښار یا نارنج ماڼۍ. دا نارنج ماڼۍ یا زوړ ښار د اوسني نوي کندهار و غرب طرف ته تقریبا په 20 کیلومترۍ کې واقع دی. دا زوړ ښار د مقدوني اسکندر چې کله دی د یونان څخه راریکېږي او د خراسان سیمې ته راځي، په دې سیمه کې د خپلو پوځیانو یا د خپلو لښکرو دپاره 11 قرارګاوې په افغانستان کې جوړوي. د افغانستان په کوره کې د افغانستان په جغرافیه کې 11 پوځي یا د لښکرتون جوړوي چې یو د هغو څخه یو د 11 څخه چې په افغانستان په نور ولایاتو کې هم دغسې پوځي کلاوې موجودې وي، په همدغه عظمت جوړې سوي وي. خو بدبختانه ووایم چې د ټول افغانستان د نورو ولایاتو ټول د مقدوني اسکندر پوځي کلاوې د منځ څخه کېږي. د 11 څخه یوازې یوه دغه د کندهار نارنج کلا پاته ده چې دغه نوم یې هم تاریخي دی چې د نارنج کلا یې ځکه بولي چې کله به د لمر سترګه یا ترګي راپورته شوله اول بیا پر دغه کلا باندې شعاعې اچولې. کله چې پر کلاو باندې شعاعې واچولې د لمر نو دا کلا به نارنجي ښکاره کوي، نارنجي ښکاره کوي، نو ځکه یې نارنج ماڼۍ بولي. د دې تاریخ د نن څخه 2310 کاله تر مخه مقدوني اسکندر چې کله افغانستان ته راځي او بیا د خپل پوځیانو لپاره داسې قرارګاه جوړوي،
تر هغه 11 قرارګاهو چې په افغانستان کې موجودې وې د هغو دا هغه مرکزي قرارګاه دغه چې خوشبختانه ووایم چې د نن څخه 2300 کاله تېر شوي دي مګر موږ اوس هم د قرارګاه یا تاریخي ماڼۍ هغه ځینې برخې لا راپاتې دي دغه قرارګاه ځانګړتیا په دې کې وه چې دې کلا دریو خواو ته شرق شمال جنوب طرف ته خټین پنډ دیوالونه په خټو سره راګرځول شوي وه چې پر کنجو باندې برجونه ورکول شوي وه دا تقریبا دې کلا 6 برجه درلودل دا برج څخه د امنیت کسانو هلته به ګزمې او پیرې کولې د کلا دیوال د 14 څخه بیا تر 18 مترو پورې پنډوالی درلود پر دې دیوال باندې به لښکریانو یا د هغه وخت هغه عسکرو پر دغه کلا باندې پیره کول او غزنه یې کول موږ ته چې نن اوس ولاړ په کوم ځای کې دا د مرکزي قصر دی د دغه مرکزي قصر یوازې د واکمن د دغه څخه استفاده کول باید یادونه وکړم چې د شاه حسین تر پاچاهي پورې له همدغه کلا همدغه قصر جوړ پاتې و په دغه قصر کې چې اوس موږ داسې ولاړ یو تر دغه قصر لاندې دالانونه دي خونې دي هلته د ناستې ځایونه دي چې په ډېر لوړ انجینري یا په ډېر لوړ مهارت سره دا قصر جوړ شوی و نو دلته به شاه حسین هوتک به دلته چې پټ خزانه هم حواله ورکوي چې دلته به ادبي شعري بعضې مشاعرې به جوړېدلې ادبي بنډارونه کېدلې ناستې پاستې کېدلې دلته به شاه حسین هوتک دلته لیکوالان راغوښتل شاعران یې راغوښتل دلته به دغه د ادب بانډار تود ساتي چې د دغه سند ښه ماخذ موږ پټه خزانه شو په پټه خزانه کې یادونه هم شوې ده دا چې دغه کلا یو ډېره باعظمه او غټه کلا ده او د افغانستان د لرغونو سیمو یا د لرغونو ابداتو په لیست کې شامله ده په افغانستان کې بل داسې لرغونی ځای نشته چې 2300 کالو ته تاریخي قدامت ورسېږي مګر موږ ویلی شو چې کندهار یو تاریخي ولایت دی کندهار 15000 کلن تاریخ لري دغه نمونې یا علایم دي چې موږ په دې سیمه کې د منډیګک سیمه لرو چې هغه 15000 کلن تاریخ لري دا سیمه لرو چې دا تقریبا 2500 کال ته تاریخ رسېږي دا باید یادونه وکړم چې کندهار د دغه اسنادو له مخې څخه د دغه تاریخي او لرغونو اسنادو له مخې څخه موږ ویلی شو چې کندهار 15000 کلن تاریخ لري او د افغانستان تاریخ د کندهار د تاریخ څخه راپیل شوی دی او تاریخو کې یادونه شوې ده
دا کلا څخه هغه میل دی چې پوخ میل دی چې رالوېدلی دی دلته دا د کلا په دیوالو کې دا شپاخه میلان و چې هغه په دا خاطر دا سیمه ورته پخوله چې لندبل کشمي د لوړ تعمیر یا د لوړ منزل یا د لوړ ساختمان کومې اوبه چې به وي کومې ناپاکه اوبه چې به وي هغه به د ټوله د دغه پیپو د لارې لاندې ابروو ته تویدلې دا پیپونه چې کړي دي یا دغه خمان چې کړي دي دا خټین خمان دي چې خوره کې پخ سوي دي نو نن زمانه کې موږ پلاستیکي پیپ کاروو همهغه زمانه کې داسې خمان وه چې دا به داسې سره اغوستله بیا به وروسته په دغه میل کې ځای پر ځای کوله او د اوبو لاره به یې ورته برابروله چې دا د سیمې څخه یا د لوړې پاس څخه راغورځېدلی دی دا میل دلته پروت دی چې هغه علایم یې اوس هم معلومېږي چې دغه علایم یې د اوبو د ایراو دي تقریبا دوه خمه دلته لري چې څنګ پر څنګ دي دواړه دا هم خپله د دې ساختمان یو برخه وه چې اوس دلته ویجاړه پرته دا د دې ماڼۍ دننه یو حصه ده یو برخه ده چې په اوسني وختو کې کیندل سوې ده عزیز صاحب که وګورو دا دننه یو ځای دی که نه د دې کسر دننه په دې اړه هم که راته ووایاست او کیندل سوی دی فکر کوم په اوسني وختو کې ډېر ښه وو کې موږ تاسې د غیر قانوني کیندنو علامې وینو چې دلته په غیر قانوني توګه او په غیر فني شکل سره دلته خلکو کیندنې کړي دي خلکو اثار ایستلي ښه نمونې موږ تاسې وینو چې د کولنګ هغه تیره نوکه کیندل سوې ده ګوره د کولنګانو یعنې چې دلته خلک راغلي دي کیندنې کړي دي د هغو ټوله علایم یې دا چې ګوره معلوم دي ګوره دا ګرده د کولنګ علایم دي مثلا دا ټول د کولنګ علایم دي دلته ګوره د کولنګ علایم دي دلته که درته وایم چې په زرهاو اثار موجود پراته دي اوس هم پراته دي مګر په غیر قانوني توګه سره خلک په ډېره بې رحمانه توګه سره په ډېر غیر مسلکي توګه سره راباسي او بیا سیلانیان چې بهرني سیلانیان راځي او یا دوی په خپله روړي د دې ځای څخه په زرهاو اثار وتلي دي دا د دې ساختمان د برج یوه حصه ده چې موږ تاسې وګورو ساختمان داسې هغه لري دا برج داسې څو منزله دی نه دا برج معلومیږي چې دا څو منزله برج و دا برج هغه نښانونه معلومیږي چې په دغه ځای باندې برج و ټول هغه ساختمان د برای څخه معلومیږي دا نقشه او ډیزاین یې معلومیږي دا چې دا قصر مکمل داسې راګروپ سوی دی د لوړې خوا څخه ټول دالانونه او ټولې خونې یې ډک سوي دي نو ځکه اوس دې څخه یوه د خاورو غونډۍ جوړه سوې که چېرې څوک هغه خونو ته یا هغه د حرمسرای هغه داخلي برخې ته ځان ورسي کیدای شي چې دلته ډېر طلایي اثار وي ډېر خټین اثار وي فلزي اثار وي او ډېر لرغوني اثار ورته موجود وي نو دوی دا قاچاقبران او خصوصا دغه کسان چې د وطن سره مینه نه لري او د وطن په لوټمارۍ خوشحاله وي نو هغه یو سیمه یو برخه توږي تر څو هغه ځای ته ځان ورسوي هغه دالانو ته ځان ورسوي مګر د دوی د ارمان نه پوره کېږي ځکه دا یو داسې خټینه
غونډۍ ده چې هېڅ وخت په دې هغه ځای ته ځان ونه رسوي مګر که په دوامداره شکل سره روان وي یو وخت بیا هغه اثار ته دې ځان رسولی شي دې هدف په دې کې دی چې هغه اثار وکړل شي چې داخل د کسب کې دي هغو ته ځان ورسوي او هغه نابود او یا چور عزیز صاحب دغه د کسر لار و عمومي که نه دا مصنوعي جوړ شوی دی او په دغه خټو کې لارې ایستل شوې دي ډېر ښه دغه د کسر عمومي لار چې وه هغه بلمرخته وخواته کله چې بلمر راوختې عمومي دروازې باندې بلمر راختې دا یې فرعي لارې وې دالان ته راغلې وې نه بغلو ته دا کسر ته دا بغلو ته چې کوم لارې راغلې وې څنګو ته دوې پایې پورته شوي وي نو بیا وروسته داسې یو دالان یې درلودې بیا عمومي کسر ته به راتلله یعنې دا یې فرعي لارې وې اصلي لارې نه وه اصلي لارې لمرخته وخواته وه دغه فرعي لار ګرده را ګړبه شوې ده کسر خو ټول را ګړب شوي دي نو په تېرو جنګو کې قاچاقبرانو دې ته غوښتله چې دغه کسر ته یو نغم ور وباسي نغم ور وباسي او هغه اساس چې دننه پراته دي هغه قاچاق نو خوشبختانه وایم چې دننه په نارنج کسر کې چې کوم هغه د کسر اثار موجود پراته دي هغه اوس هم موجود سالم پراته دي نو خو قانوني حرفیات اړتیا لري باید قانوني حرفیات وشي او هغه اثار محفوظ شکل سره راویستل شي او وروسته د افغانستان په د موزیم په رسمي کتاب کې ثبت او راجستر شي دغه اساس دلته پراته دي دا نه ثبت او نه راجستر دي کله چې حرفیات صورت ونیسي او قانوني حرفیات صورت ونیسي نو بیا دا تثبیتېږي چې دا د افغانستان یو سرمایه ده د افغانستان تاریخي اثار دي نو بیا یې موږ ثابتولی شو وروسته اوس نه دي ثابت اوس چې هر چا یوړله اوس بې ثبت او بې راجستر
خوږو کتونکو نارنج ماڼۍ ډېره غټه ماڼۍ ده او په زیاته اندازه کار پکښې شوی دی. عزیز صاحب دا راته وایي چې دا ماڼۍ د څه څخه جوړه وه 2500 کاله ته مخه د کوم مواد څخه کار اخیستل شوی دی او په کوم موادو باندې دا ماڼۍ جوړه شوې ده؟ ډېر ښه دا ماڼۍ یا د نارنج کلا په خاورو په خټینو خاورو او د دې تر څنګ پخې خښتې او د غره څخه راجلا شوي ډبرې چې د دغه درو بادو څخه جوړه شوې ده او دلته د ریګو سره احاط هم ګډ شوي دي چې موږ ویلی شو چې دا یو خټینه کلا وه او د دې کلا ځانګړتیا په دې کې ده چې د کلا او د کلا د دیوال د کسر ټوله خاوره د پیلانو د پښو په زور سره اول پخ شوې ده وروسته تر پخېدو چې کله به خاوره پخه شوله نو وروسته بیا معمارانو یا بنایانو دا خټه کارول او دغسې کسر د نن څخه 2300 کاله تر مخه همدغسې کسر ودل کړی دی چې تقریبا 2500 کالو ته تاریخ رسېږي موږ تاسې ویلی شو چې په دونه عظمت سره که چیرې دا خاوره پخه نه وای اوس به دا خاوره ټوله ویلې شوې وای بارانو اوبو به ټوله ویلې کړې وای دا د خاورې پخوالی دی چې خاوره ډېره پخ شوې ده او په پوره مهارت سره پخ شوې ده او بیا وروسته دلته کارول شوې ده. عزیز صاحب د دغه ماڼۍ پر شاوخوا باندې د کلا نمونې معلومیږي دا هم د دغه ماڼۍ کلا وه که یا دا به د دې څه بېله وه او فکر کوم شاوخوا خندقونه هم شته که نه په دې اړه هم که راته ووایاست. ډېر ښه دا نارنج کلا یا دغه زوړ ښار دا یو خاصه ځانګړتیا درلودله دا په یو لوړ مهارت سره جوړ شوی دی. دا کلا نورې ځانګړتیاوې هم لري چې هغه کلا د خپل نارنج کسر چې دی درې خواو پنډ خټین دیوالونه پرې ګرځېدلي دي تقریبا د 19 څخه تر 80 مترو پورې پنډوالی درلودی. د دیوالو هاخوا ته د دیوالو سره جوخت خندق خپل شوی چې دا خندق به د اوبو څخه ډک و چې دښمن وکلا ته داخل نشي دا یو دفاعي سیستم ورته جوړ کړی و چې دښمن وکلا ته داخل نشي او د دې تر څنګ دا کلا شپږ برجه درلودله په دا برجو کې به دا وخت پوځیان یا لښکر ناست و د دې کلا حفاظت پرې کاوه یا د واکمن حفاظت پرې کاوه. د دې کلا تر څنګ کوم سهولتونه چې د ژوند وه هغه ټوله دلته مهیا شوي دي. دلته د پیلانو هغه پیلخانې یا د پیلانو ځایونه چې وه هغه جوړ شوي دي هلته. دلته د واکمن د هغه وخت د لوړپوړو چارواکو کورونه موجود شته چې هغه اوس متاسفانه وایم ټول مخروبه شوي دي ټول د منځ څخه تللي دي او ټول اوس غصب شوي دي خلکو د هغو کورو د خاورو څخه اعظمي استفاده کړې ده او د هغو څخه خپل کورونه جوړ کړي دي او خپل د کورو دایونه یې کولي دي. د دې تر څنګ د یو سهولت چې دا و چې د واکمن چې به کله میله ایستله نو بیا به د غره وسیکو ته ځان رسوي د خپل لوړپوړ چارواکو سره. هلته یو ډېر پراخه تنور دی چې دا په هغه کې به اور بل شوی و هلته به غوښې کباب شوي وي هلته به دوی خپله میله د غره په سر کې کوله چې د تناره تر څنګ په یو همواره پزکه کې یا په یو همواره غره کې هلته دوه اوزونه هم موجود شته. د همهغه وخت اوزونه دي چې په ډېر لوړ مهارت سره هلته کیندل شوي دي او هلته جوړ شوي دي چې اوس هم هغه د هغه اوزو نمونې اوس هم موجود پاتې دي هلته چې دغه کلا یا دغه ښار د ښاري ټول هغه سهولتونه چې وه هغه دلته موجود وه. د دې د ایراو سیستم ټول منظم و د کسر څخه د حفاظت مسایل ټول تکمیل وه. کلا ته څوک نه شوی داخلېدلی دښمن و کلا ته نه شوی داخلېدلی. د غرب طرف ته چې کله به ما درته ویلې چې درې خوا دیوالونه لري غرب طرف ته یو غټ اوږد غر موجود دی چې د غره پر سر باندې یو همواره یا یو سیده لار ورایستلې ده چې تر څو لښکر پر دغه خوا باندې هم ګزمه وکړي چې د دښمن د هغه خوا څخه دوی متضرره نه شي
نو د غره څوکه یې ټوله همواره کړې ده عمومي لار ده چې اوس هم زموږ پوځیان یا زموږ عسکر چې ما ته یو عسکر هم کیسه وکړله چې موږ د دغه غره پر دغه څوکه باندې تقریبا د سهار 8 بجو څخه ختلي وو تر مازدیګره پورې په دې غره پر څوکه باندې روان وو د انتخاباتو په وخت کې چې انتخابات وو نو دوی دا کیسه کوي چې د غر ټوله همواره سیمه ده او څوک په ډېره اساني سره کولی شي چې د غره پر دغه څوکه باندې دی روان سي او تر هغه تناره پورې ځان ورسي دلته دغه تناره ته یو لار ده توږل شوې وه چې ورختلې ده تناره ته چې په ډېره اساني سره باید دغه تناره ته ور وخیږي او هلته خپله میله ترسره کړي بیا وروسته مازدیګر خپل قصر ته راشي خوږو کتونکو د همغه وخت یو ډبره یا د ډبرې څخه جوړ شوی میچن چې هغه هم په دغه د نارنج ماڼۍ په سیمه کې پروت دی او دلته پرته ده دا ډبرې چې د دې نورې برخې په نورو شاوخوا کې پرتې دي. عزیز صاحب هم په دې اړه راته ووایي چې د دغه ډبرې څخه د دې هدف څه شو، د دې څخه د دغه میچنې څخه کوم کار اخیستی؟ ډېر ښه دا چې په همهغه وخت کې د نن څخه 2300 کاله تر مخه مقدوني سکندر چې دلته د قصر و او دا یو پوځي قرارګاه وه، نو په دا قرارګاه کې د پوځیانو یا د لښکرو د غذا د برابرولو دپاره ځینې وړې وړې ځایونه درلودله چې په هغو ځایو کې چې هغه پوښل شوي هم وه چې د لمر د ګرمۍ څخه په امن وي، نو بیا په هغه ځایو کې لکه موږ تاسې نن ورته وایو کارخانه ورته وایي، په دغه ځایو کې بیا دغسې میچنې ځای پر ځای کړي وي. د دغه میچنو څخه د هغه وخته د لښکرو دپاره یا د پوځیانو دپاره غلې دانې په دغه میچن باندې اوړه کول. دا میچن چې ډېره درنه میچن ده او بلدوزر یا په کرینګ باندې هم نشي پورته کېدلی ده. دا یو پنډ لرګی و، دا لرګی به داسې وواشي، هغه به لرګی چارکونجه توږل شوی و، په دې موړه کې بیا ورکړو، نو بالا بیا غنم یا بیا جوار ور واچوله، نو بیا بیا وروسته د بندیانو د هغو بندیانو چې په سرک ډېر تکړه وه د هغو څخه کار اخیستی او په هغو باندې دغه میچن څرخول او د هغو د اوږو د محصول څخه یې خپله غذا په لاس راوړله. دا د هغه وخت د بندیانو دا وظیفه وه، دا میچن باید په هغو څرخېدلی وای. تشویش مې دا دی چې وخت به همدغه میچن د افغانستان څخه وتلی وي او دغه لرغوني اثار په نورو هېوادو په کتابو کې ثبت او رجستر شوي، لکه د دې ښاره څخه چې په زرهاو کلنه تاریخي اثار بهرنیو هېوادو ته قاچاق شوله. اوس هم د حرفیاتو لړۍ دوام لري، دلته بلدوزران اخته وي، دلته خلک کورونه جوړوي، دلته خلک مځکې په ټکټرانو اړوي، ډېر اثار په لاس ورځي دي. نو دلته وخت په وخت باندې قاچاقبران راځي او دغه اثار د کلي څخه راټولوي او بیا د بهرنیو هېوادو پورې رسوي او هلته په ډېرو ناچیزو پیسو باندې خرڅوي. دا زموږ د کندهار او زموږ د افغانستان لرغونی تاریخ دی. نن داسې بې کفنه پروت دی، دلته کفن نه لري. کفن یې دا دی چې هغه باید ثبت شوی وای، باید رجستر شوی وای، باید په موزیم کې محفوظ ساتل شوی وای او دغه سیمه باید محفوظ حفاظتي دیوال درلودلی. دغه ځای موزیم دی، باید دا د دې پر همدغه ځای پرته وي او شاوخوا محفظتي دیوال ولري. دا ټوله کله چې دلته څوک تصرف ونه کړي او هر څه سیلانیان چې راځي باید د دغه غیر منقول موزیم څخه لیدنه وکړي. دې ته موږ غیر منقول موزیم وایو. موږ دغه موزیم ته نه شو انتقالوی، باید د دې محفوظه وساتل شي نه. نو ځکه دا موږ ویلی شو چې دا د افغانستان د غیر منقولو موزیمو
یو سرتاج موزیم دی د کندهار زوړ ښار چې موږ تاسې وینو چې دا د نن څخه تقریبا 2300 کاله تر مخه د انسان په لاس جوړ شوی یو پوځي قرارګاه ده. ډیره مننه کوو دوستانو چې تر دې دم مو راسره ملتیا وکړل او په خپرونه کې مو راسره برخه واخیستل. دا به مو اورېدلي وه چې نارنج ماڼۍ په زاړه ښار کې ده، داسې ده خو د نږدې څخه به مو نه ولیدلې او د دې هغه دننه ځایونه یا هغه د لوړ څخه ځایونه به مو نه وه کتلي تر اوسه پورې. نو د نارنج ماڼۍ په اړه مو پوره معلومات ترلاسه کړله او په دې باندې وپوهېدله چې نارنج ماڼۍ په کومه سیمه کې ده، څه وخت جوړه سوې وه. نو خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا پورې چې ستاسو په درانه خواږه خدمت کې حاضرېږو، اجازه راکړئ د الله په امان ښه ژوند ښه وخت ولرئ.